سلامونه. امید لرم چې تاسو ټول به روغ او جوړ یاست او ژوند مو ښه روان وي. د یو نوې ویډیو د یو نوې موضوع سره بیا ستاسو خدمت کې حاضر یم. ملګرو، یو ورور ډېره مهمه پوښتنه کړې ده او هغه دا ده چې زه څنګه فارماسون پیدا کولی شم، څنګه فارماسون دلته ووایم. ملګرو، هر کله چې تاسو اسناد واخلئ، د اسناد اخیستو نه بعد چې کومه یوه مهمه اداره ده هلته تاسو ثبت نام کوئ، هغې ته پلومپلوا وایي، یا په نورو هیوادونو کې بعضو هیوادونو کې ته جاب سنټر وایي. هغه اداره چې څوک دا مسؤلیت لري چې تاسو دلته کار پیدا کړي او تاسو سره د فارماسون پیدا کولو کې کومک وکړي. د پلومپلوا مهم کار دا دی چې تاسو سره دلته د کار پیدا کولو کې کومک وکړي، او دویم دا مسؤلیت چې تاسو ته فارماسون هم پیدا کړي. هر کله چې تاسو په دې اداره کې ثبت نام کوئ، دوی تاسو نه ټول معلومات غواړي د څه په اړه باندې چې تاسو په تیر ژوند کې یا تیر چې کوم تاسو وخت تیر کړی، هر څه چې تاسو ژوند کړی، تاسو هغه کې څه کار کړی، څه کاري تجربه لرئ، څومره مو درس ویلی، څومره تعلیم لرئ، او تاسو غواړئ چې په څه یعنی په کوم فیلډ کې دلته کار وکړئ. دا هغه مهمې پوښتنې دي چې دغه ادارې ته هر کله تاسو ورځئ، تاسو ثبت نام کوئ، دوی تاسو نه دغه معلومات غواړي. بیا دوی دغه اداره تاسو نه دا غوښتنه کوي چې تاسو سره دوی په کار پیدا کولو کې کومک وکړي، یا تاسو غواړئ چې فارماسون ووایي. دا دوه مسؤلیتونه دا اداره لري، او دې دپاره په دغه اداره کې ستاسو دپاره یو کونسۍ موجودي، یو هغه کس چې څوک ستاسو راهنمایي کوي تر څو تاسو کار پیدا کوي، یا تاسو هغه کوم چې ستاسو د غوښتنې مطابق، ستاسو د تجربې مطابق، ستاسو د درس مطابق تاسو ته فارماسون پیدا کولو کې کومک وکړي. دغه کم راهنما، کم کس، کم کونسۍ چې دغه اداره کې ناست دی، هغه تاسو سره کومک کوي چې تاسو ته کار پیدا کړي یا فارماسون پیدا کړي. اوس هر کله چې تاسو دغه ادارې ته ورځئ، هغه ملګري چې څوک غواړي چې دلته فارماسون ووایي، نو تاسو دغه ادارې ته ورشئ، دغه اداره کې خپل کونسۍ سره تاسو خبره وکړئ، او هغو نه تاسو دا غوښتنه وکړئ چې تاسو غواړئ چې دلته اول فارماسون ووایي. دوی به تاسو سره د فارماسون په انتخاب کې هم کومک وکړي، او تاسو دوسیه به واخلي او هغه ادارو ته بیرته ولیږي چې کوم فارماسونونه ورکوي. دوی دغه مسؤلیت لري چې تاسو را دغه فارماسون پیدا کولو کې، په دغه فارماسون کې داخله کولو کې، هر څه کې تاسو سره کومک وکړي. او زه تاسو ټول دې خبرې ته رابولم. زه غواړم چې تاسو ټول ته، هر څوک چې دلته اول اسناد واخلي د کار ته، که دوی ډېر مجبوره نه وي کار ته دې نه ځي، دوی دې ټول نه مهم خبره دا ده چې دوی دې لاړ شي فارماسون دې ووایي. فارماسون د ټولو نه اسانه، تیزترینه او بهترینه طریقه ده چې تاسو د خپلې خوښې په فیلډ کې دلته کار وکړئ. بل هر کله چې تاسو ته یو ډیپلوم ولرئ، تاسو یو فارماسون ووایئ او فارماسون نه بعد تاسو ډیپلوم واخلئ، تاسو به په اسانۍ سره په یو ښه نه ښه ځای کې، په ښه نه ښه سوسایټۍ کې، یو ښه نه ښه کمپنۍ کې به تاسو کار واخلئ. نو ستاسو ژوند به ډېر راحت وي، ستاسو تنخواه به ډېره ښه وي، ستاسو ژوند به ډېر اسان وي دلته. نو د ټولو نه اول کوم ځای چې کوم تاسو سره کومک کولی شي په فارماسون پیدا کولو کې، هغه پلومپلوا ده. دې نه علاوه دلته چې کله تاسو ثبت نام وکړو او تاسو د فارماسون دپاره ډومان وکړو، تاسو دویم خپل سوسیال هم لرئ. تاسو خپل سوسیال ته ورتلی شئ او سوسیال نه دا غوښتنه کولی شي چې تاسو سره دوی په فارماسون پیدا کولو کې، خپل د خوښې فارماسون پیدا کولو کې دوی تاسو سره کومک وکړي. سوسیال هم دغه مسؤلیت لري. دلته ډېرې مختلفې ادارې دي چې هغه فارماسونونه ورکوي، او دا هغه فارماسونونه چې د دې پیسې دولت ورکوي یا پلومپلوا ورکوي، دغه اداره ورکوي. نو دې دپاره بې انتهایي زیاته ادارې دي چې دوی فارماسونونه ورکوي. نو ستاسو سوسیال ته هم دغه ادارو په اړه معلومات لري، او هغو ته دا معلومات شته دی، او دوی کولی شي چې مختلفو ادارو ته ستا دوسیه ولېږي هغه فارماسون دپاره. او هر کله چې تاسو دلته ستاسو دوسیه وګوري، تاسو ته به هغه رندیو درکوي، تاسو هلته ورځئ او هغه درته د فارماسون ټول شرایط وایي. نو دا دویمه طریقه وه چې تاسو فارماسون پیدا کولی شي. دریمه طریقه دا د هغه ملګري چې څوک کولی شي، څوک انټرنیټ سره بلدتیا لري، تاسو خپله هم په ګوګل کې سرچ کولی شئ. هر څه کې چې تاسو غواړئ، تاسو په هغه کې فارماسون د ګوګل کې سرچ کولی شئ. دلته بیا په خپله منطقه ورسره تاسو لیکلی شئ، یعنی په پاریس کې تاسو غواړئ، نو په پاریس کې ورسره تاسو هلته په ګوګل کې سرچ کولی شئ، او تاسو د خپلې خوښې فارماسون دلته په پاریس کې د خپل کور سره نږدې پیدا کولی شئ. دغه درې لارې دي چې تاسو په دې اسانۍ سره د خپلې خوښې فارماسون پیدا کولی شئ. بل بعضې ملګري بیا دا پوښتنه لري چې زما فرانسوي کمزوری ده، یا زما د فرانسوي نیو یا لیول دومره نه دی چې زه فارماسون وایم. هو، دا مشکل شته،
بعضې فارماسونونه چې کوم دي هغه ډېر های نیو یا های لیول فرانسوي غواړي او اکثرا زیاتره داسې فارماسونونه دي چې هغه د فارماسین سره د عملی کار سره ورسره دغه کار سره تاسو اول 2-3 میاشتې تاسو ته د فرانسوي ژبې کورس درته در زده کوي، ژبه در سره وایي، درس درکوي، هغې نه بعد بیا تاسو فارماسین ته داخلېږئ او فارماسین ته ځئ. نو هغې کې تیار دغه د فرانسوي ژبې کورس یي. بله چې څومره ستاسو په دغه فارماسیون کې وخت تېرېږي ستاسو د ژبې کوم لیول چې دی هغه ښه کېږي او تاسو فرانسوي زده کوئ. نو تاسو کوشش وکړئ چې فارماسیون وایي، فارماسیون پیدا کړئ او هر کله چې فارماسیون پیدا شي هغه اداره تاسو نه ټیسټ اخلي، تاسو نه امتحان اخلي او د هغې مطابق تاسو ته فارماسین درکوي، د هغې مطابق تاسو ته فرانسوي ژبه درکوي. هغو ستاسو د فرانسوي نیو ګوري، ستاسو هغه د ژبې لیول ګوري چې ستاسو فرانسوي ژبه په کم ځای کې ده. نو د هغې مطابق تاسو ته هغه فارماسیون درکوي، د هغې مطابق تاسو ته هغه بیا هغومره د فرانسوي ژبې کورس درکوي. نو زه هم تاسو ټول نه دا هیله لرم، زما تاسو ټول دا غوښتنه ده، هغه ملګري هر کله چې دوی اسناد واخلي تاسو کوشش وکړئ چې فارماسیون ووایي، اول فارماسیون ووایي، ځکه دې سره به ستاسو ژوند دلته ډېر اسانه وي، ستاسو به د خپلې خوښې کار به ډېر په ښه ځای کې تاسو پیدا کولی شئ او د ښې تنخوا سره. مننه ملګرو، ویډیو همدومره وه. که کوم ملګری پوښتنه لري تاسو خپله پوښتنه دلته کمنټ کولی شئ، انشاءالله په خپل وخت به زه ستاسو د پوښتنې تاسو ته جواب درکوم په مخه.